السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مولوي صاحب کله یو چا سره پلار په ناحقه سره جنجال کوي نو زوی هیڅ ملامت هم نه وي، زوی ته څه مناسب ده؟ زوی ته مناسب دا ده چې د بابا احترام وکړي، د بابا قدر وکړي، د بابا لاسونه بیا هم مچ کړي او بابا خوشحاله وساتي. بابا دی، الله جل شانه راوروسته دوام حق د بابا دی. بابا خو به ډېر قدر کوي. رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. ضرور په ما او تا کې یو کمزوري وي، کنې بابا ناحقه جنجال نه کوي، خو سړي ته خپل جنجال نور معلومیږي. خو لنډه دا قرآن شریف داسې ذکر کړی دی، وإن جاهداک على ان تشرک بي. الله پاک وایي که د مور پلار دومره ملامت وه چې مور پلار دواړه کافران وه او ستا سره جنګ پر دې و چې تم کافر سه، ته مسلمان یې، مور پلار درته وایي چې کافر کېږي به خامخا، نو الله پاک وایي فلا تطعهما، دا خبره مه منه، دستي متصل وایي وصاحبهما في الدنيا معروفا. خبردار ګزاره خرابه نه کړې، وصاحبهما في الدنيا معروفا. د کافر مور پلار سره چې کافر دي او تام کافر کوي، دغو سره هم ښه ګزاره کوي.